د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت له لوري د ټولنې د اصلاح، د اسلامي ارزښتونو د ترویج او د دیني شعایرو د پیاوړتیا په موخه لسګونه متره مربع اصلاحي شعارونه او لیکنې پر دیوالونو ولیکل شوې. دا اصلاحي لیکنې چې د ښار په مختلفو سیمو کې پر دیوالونو او د لویو لارو پر سر پر لګول شویو بنرونو لیکل شوي دي چې پکې د حجاب، حیا، غیرت، لمانځه، د والدینو احترام، له منکراتو څخه اجتناب، اسلامي نظام ملاتړ او نورو مهمو شرعي اصولو په اړه پیغامونه له ځان سره لیږدوي لیکل شوي دي. په دې تړاو د یاد وزارت د امر بالمعروف مسؤلین وایي چې له دې کاره موخه د عامه ذهنیت سمون، د دیني روحیه او په خلکو کې د اسلامي اصولو د مراعات روحیه پیاوړي کول دي. بل خوا ځایي اوسیدونکي دا کړنه د عامه ذهنیت د سمون، دیني روحیه د پیاوړتیا او د دیني شعایرو د ترویج په برخه کې غوره ګام بولي او له مسؤلینو غواړي چې دې برخې ته لا زیاته پاملرنه وکړي. د وزارت امر بالمعروف له خوا چې کومه لوایح یا انتشارات لګول شوي دي د عامي ذهنیت لپاره، خصوصا نه تنها فرد لپاره بلکې د کورنۍ او همدارنګه د ټولنې د جامعې لپاره ډیر مثبت فکر رامنځته کړی دی. از طرف امر بالمعروف قوانینی که در نظام وضع شده به خاطر آگاهی عامه که مردم درستتر بهتر آگاهی داشته باشند و عمل بکنند، این باعث رشد و باعث خیر و سعادت در جامعه میشه. به این خاطر ما همکار هستیم، همگی باید تلاش بکنیم تا مردم را در رابطه با قوانین نافذه امر بالمعروف و نهی از منکر آگاهی عامه بدیم. این مسئولیت ماست. ما به عنوان یک مسلمان در این راستا ان شاء الله همکار هستیم و افتخار میکنیم. مولاي صل وسلم دائما أبدا.